بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو میرمنو ښه راغلاست یو بل سوداګریز روزنیز خپرونې ته. هیله لرم چې د برنامې تر پایه زموږ سره پاتې شئ. زموږ د بحث موضوع د کاروبار د لیدلوري او ماموریت جوړول دي. برنامه په 2 پوښتنو پیلوم. تاسې میرمنې چې دا برنامه ګورئ هم مهاله له ما سره دا 2 پوښتنې له ځانه وپوښتئ او د برنامې تر پایه وګورئ چې د دې 2 پوښتنو څه ځوابونه ځان ته پیدا کوئ. لومړی پوښتنه: زما کاروبار ولې شتون لري؟ دوهمه پوښتنه: په راتلونکي کې خپل کاروبار چیرته وینم؟ د دې 2 پوښتنو د ځواب لپاره غواړم ځینې کلمې در وپېژنم. لومړی د کاروبار لیدلوری څه شی دی؟ لیدلوری د اوږدمهاله خوب په معنا دی، یعنی دا چې ستاسې سوداګري په راتلونکي کې کوم ځای ته رسیږي. تاسې خپل کاروبار په راتلونکي کې چیرته وینئ. دې ته لیدلوری وایي. غواړئ ستاسې کاروبار په 5 یا 10 کلونو کې کوم ځای ته ورسیږي. غواړئ له دې لارې له چا سره مرسته وکړئ. او یا غواړئ له همدې کاروباره څنګه عاید ترلاسه کړئ. دې ته لیدلوری وایي. که په ډیرو ساده ډول درته ووایم، لیدلوری هغه ځای دی چې تاسو غواړئ په راتلونکي کې ورته ورسیږئ. که تاسو یو میرمنه یاست چې د وچو میوو بسته‌بندي لرئ، ستاسې لیدلوری څه دی؟ دا چې په یو برانډ بدل شي، د مشتریانو ترمنځ خپل ځای پیدا کړئ او ثابت عاید ولرئ. دا ستاسې لیدلوری دی. کله چې پوه شو لیدلوری څه دی، نو راځئ ماموریت ته. ماموریت هغه کارونه دي چې تاسې هره ورځ ترسره کوئ. همدا اوس، همدا شیبه هغه کارونه چې ترسره کوئ تر څو کوم ځای ته ورسیږئ. تر لیدلوري پورې ماموریت ورځني کارونه دي. هره ورځ څه کوئ؟ څه شی پلورئ؟ د چا لپاره تولید کوئ؟ او له سیالانو څخه څنګه بیل کار کوئ؟ دې ته ماموریت وایي. یعنی تاسې دا کارونه هره ورځ ترسره کوئ تر څو خپل لیدلوري ته ورسیږئ. که ساده تعریف وکړو، ماموریت هغه ورځنیز کارونه دي چې ترسره کیږي تر څو لیدلوري ته ورسیږئ. که د ماموریت او لیدلوري ترمنځ ساده توپیر وګورو، ماموریت حال او لنډمهال کارونه دي، خو لیدلوری راتلونکي او اوږدمهاله خوب دی. لیدلوری سبا دی او ماموریت نن دی. که یو بیلګه راوړو، ستاسې لیدلوری دا دی چې محصولات مو د خلکو ترمنځ وپېژندل شي، د خپلې کورنۍ لپاره ښه راتلونکی ولرئ او ثابت عاید ترلاسه کړئ. دا ستاسې لیدلوری دی. نو د دې لپاره څه کوئ؟ با کیفیته محصولات تولیدوئ، خپل مهارتونه لوړوئ، د مشتریانو سلیقه په نظر کې نیسئ او پر بیه کار کوئ. همدا ورځنیز کارونه تاسې خپل لیدلوري ته رسوي. ولې د افغانستان میرمنو لپاره لیدلوری او ماموریت مهم دی؟ که په خپل کاروبار کې انګیزه پیدا کوئ، غوره پریکړه وکړئ او ناسمه پریکړه رد کولی شئ. لیدلوری تاسو ته روښانه لار ټاکي تر څو خپل خوب ته ورسیږئ. که یو واقعي مثال واخلو، کله چې پولې تړل کیږي، لګښتونه لوړیږي او مواد په سختي موندل کیږي. دا ټولې ستونزې دي. که تاسو یو روښانه لیدلوری ولرئ، د هغه لپاره دا ستونزې زغمئ او مقابله ورسره کوئ تر څو خپل هدف ته ورسیږئ. څنګه کولای شو لیدلوری او ماموریت له خپل سوداګریز مفکورې سره ونښلوو؟ مخکې مو ویلي وه چې سوداګریزه مفکوره د یوې ستونزې حل کول دي. له ځانه وپوښتئ چې کومه ستونزه حل کوي، د چا لپاره خدمت وړاندې کوئ او څنګه عاید ترلاسه کوئ. دا له خپلې مفکورې سره وتړئ. که ستاسې مفکوره د ښځو کالي وي، لیدلوری مو څه دی؟ دا چې د افغانستان میرمنې د فیشن او لباس له نظره پیاوړي کړئ، دا ستاسې لیدلوری دی. د مشتریانو سلیقه په پام کې ونیسئ. د دې لپاره چې ماموریت مو دا دی چې غوره ټوکران وټاکئ.
دا ستاسې لیدلوری دی. د دې لیدلوري لپاره ماموریت مو دا دی چې غوره ټوکران وټاکئ. ښه طرحې انتخاب کړئ. د مشتریانو سلیقه په پام کې ونیسئ او مناسب لباس تولید کړئ. په پخوانیو درسونو کې مو د ځانګړي پلور ځانګړتیا، هدفمند مشتریان، سیالان او د بازار بدلونونه یاد کړي وه. په خپل ماموریت کې دا ټول په نظر کې ونیسئ تر څو خپل لیدلوري ته ورسیږئ. لیدلوری باید لوړ وي خو واقعي وي. داسې نه چې په یو ځل فکر وکړئ چې داسې برانډ بشي چې ټوله نړۍ به مو وپیژني. داسې هدف وټاکئ چې د ترسره کولو وړتیا یې ولرئ، لکه دا چې په خپل ښار کې داسې خیاط شئ چې ټول مو وپیژني او پر تاسې باور وکړي او تلپاته مشتریان ولرئ. غیر واقعي هدف مه ټاکئ. څو بیلګې په 3 سکتورونو کې درته وایو. په لاسي صنایعو کې غالۍ اوبدل، ګلدوزي یا خامکدوزي کوي. لیدلوری مو دا کېدای شي چې سربیره پر ثابت عاید د افغانستان فرهنګ وساتئ یا د یو ځانګړي قوم فرهنګ ژوندی وساتئ. ماموریت مو دا دی چې ماهره میرمنه وګومارئ چې د غالۍ طراح او ګنډل ښه ترسره کوي. په خوړو کې کیک او کلچې پخوي. لیدلوری مو دا دی چې په یو پیژندل شوي برانډ بدل شئ او خلک مو محصولات تل کاروي. ماموریت مو دا دی چې با کیفیته مواد کار واخلئ، طبیعي توکي وکاروئ او نظافت مراعات کړئ تر څو صحي محصولات وړاندې کړئ. په آنلاین پلور کې که په انسټاګرام یا واتس اپ کې پاڼه لرئ او له هغې لارې پلورل کوئ، لیدلوری مو دا دی چې له همدې لارې ثابت عاید ولرئ. او ماموریت مو دا دی چې د خپلو محصولاتو اصلي انځورونه خپاره کړئ، تعقیب کوونکي زیات کړئ او پلور لوړ کړئ. په پای کې بیا وایم چې د لیدلوري او ماموریت پرتله کول ستاسو لاره ګډوډوي. تل په خپل کاروبار کې لیدلوري او ماموریت ولرئ او دا ځانګړي پلور، ځانګړتیا، هدفمند مشتریان، سیالان او د بازار د بدلونونو په نظر کې ونیسئ. عملي دنده دا ده چې له ځانه وپوښتئ ستاسې سوداګریزه مفکوره څه ده؟ اصلي مشتری مو څوک دی؟ ځانګړی یا ځانګړنه مو څه ده؟ د ماموریت یو جمله ولیکئ او د لیدلوري یوه جمله هم ولیکئ. مننه چې زموږ سره پاته سواست. خدای په امان.